بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه شکریه ادا کوم د ټول میډیا شکریه ادا کوم چې د پرلط په خدمت کې شپه ورځ لګیا ده. نو دا پرلط خو ان شاء الله موږ جاری ساتو تقریبا د کوم وخت پر چې موږ ناره نه واورېدل شي کې موږ بله لار لرو نه موږ دغه یوه لار موږ ته پاته ده چې کوم وخت دروازه ده موږ د خپلو بچیانو دپاره روزګار زندگی پر دغه دروازه ده. نو که دغه دروازه بندې هر څونه وخت چې بندې موږ به دغه پرلط جاري او دا پرلط کېدلی شي پر مخ نور هم ولاړ شي نور هم ولاړ شي په پوره بلوچستان په پوره سرحد کې دا وچلېږي او در کراچۍ پورې. خو اوس دا وخت موږ زغم کوو موږ د ریاست مخالفت نه کوو خو ریاست موږ دغه مجبوري نه اوري چې دی دا کوم مجبوري نه اوري. موږ خامخا دغه یوه بله لار موږ ته شته نه. موږ که شپه یي که ورځ یي که زموږ بچیان یي که زموږ سپین ږیري که زموږ ځوانان یي موږ به دلته ناست یو تر هغه وخته به ناست یو چې ریاست موږ ناره واوري. که ریاست موږ ناره وانه اوري نو دا پرلط په خامخا جاري ولې بله لار موږ لرو نه. دلته موږ نه فکټري لرو نه کارخانه لرو نه زراعت لرو نه یو بل دی وسایل لرو چې موږ د خپل بچیانو زندګي په برابره کړو. نو دا وخت موږ د ډېرې لوږې ډېرې ستړیا سره مخامخ یو. اوس زه د ټولې سیمې پښتني سیمو مشرانو تجارانو او کوم سیاسي کارکنانو ته خواست کوم چې د دې موږ د پرلط خلکو سره جانکاري وکړي کومک دې وکړي د پیسو د لارې کومک دې وکړي د اواز د لارې کومک دې وکړي د اواز ورسره بدرګه کړي. زه ټولې سیمې ته دا خواست کوم الان کې دا د ټولو خلکو ذمهواري ده یوازې د یوه چا ذمهواري ده نه د قبایلي سپین ږیرو ذمهواري ده نه د سیاسي ذمهواري ده د علماو د ټولو خلکو ذمهواري ده. د خپله ذمهواري باید پوره کړي. ولې دا یو وخت دی وخت بوران دی راغلی د دې لپاره پوره کوشش د هر چا سره زما ګزارش دی خواست دی. نو توجه یو جان مننه.